الله عنه یو شرابی شراب اسکل چې کله شراب اسکل عمر رضی الله عنه ته خبر شو. عمر رضی الله عنه ته چې پته ولګی چې دا خو شراب سکي، قرآن سورة غافر وتا حامیم سورة غافر آیاتونه وته ولیکل او دا یو تور ولېګل. په دغه آیاتونو کې د رب العالمین نه صفاتونه دي، په دغه آیاتونو کې د رب العالمین سره تعلق د جوړولو لپاره لس صفاتونه د الله ذکر، نه صفاتونه د الله ذکر کوي. هغه کې یو آیات داسې دی غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب. رب العالمین کتا هر څومره غلطي کړي راشه دا توبه دی وباسه، د الله تعلق بیرته جوړ کا، الله توبه قبلې ستا به ګناه ټوله معاف کړي. هدایات چې شرابي ولیدو وی جړلې واز. عمر ویل بس راغی عمر ته وی زما توبه د زمانه غلطی شوی ده. بس عمر رضی الله تعالی چې د شرابي توبه ولیدله، عمر رضی الله تعالی خپل ملګرو ته وی خبر واوري آینده د پاره چې کم مجرم لیدو داغه سره د کار کوي لکه ما چې سره کم کارو. د دې مجرمانو د دې غلطو خلکو تعلق د جوړولو لار د دې ولار ده. بس دی خلکو دا خلک ولی په ګناهونو کې اخته دي، د دې او د الله سره تعلق ولی کړ شوی دی، قرآن سره د دې خلکو تعلق نشته.